السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. پښتون افغان پښتو ټیک چینل ته په خیر راغلی. نن درته په دې ویډیو کې ښیو چې تاسې انلاین انګلیسي ژبه څنګه موږ سره په وړیا ډول زده کړئ. نو له هر څه نه د مخې تاسو زموږ اپلیکیشن په د ګوګل پلی سټور څخه ډاونلوډ او موږ هر سهار تاسو ته یوه نوې ویډیو راوړو او هغه ویډیو تاسې ګورئ او له پروګرام سره سم د انګلیسي ژبه وړیا ډول سره زده کړئ. د دغه اپلیکیشن آیکن او هر څه موږ تاسو ته ښیو چې څنګه داسې دا ډاونلوډ کړئ. په ډسکرپشن کې په لینک باندې به کلیک وکړئ او یا هم په ګوګل پلی سټور کې ولیکئ انلاین ایجوکیشن فار افغانس یا انګلیش انلاین فار افغانس. لومړی خو تاسې په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به زموږ اپلیکیشن راشي او یا هم دلته ولیکئ انلاین انګلیش فار افغانس. دغه زموږ اپلیکیشن دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا په دې به داسې کلیک وکړئ، دلته موږ ډاونلوډ کړی تیار، په دې اوپن باندې وکړئ دغه آیکن دی انلاین انګلیش فار افغانس. دا مو چې کله داسې اوپن کړ نو اوس خو روژې میاشت ده، روژې مبارکه میاشت ده، نو اوس موږ خپلې ویډیوز بندي کړي دي. موږ د روژې نه مخکې دغه یو څو ویډیوز لرو، تاسې اوس وګورئ. دا ایډ به کټ کړو. دا لومړنی درس دی، دا دویم درس دی، دا دریم درس دی. همداسې په ترتیب سره موږ تاسو ته درسونه خپروو، ډېر ښکلي درسونه موږ تاسو ته خپروو. تاسې به دا هره ورځ ګورئ نو او له دې څخه وړیا انګلیسي تاسو کولی شئ زده کړئ. دا د حمدالله احمدي ایجوکیشنل کورس تاسو ته په وړیا ډول تاسو ته دروړي. زه یو سمپل یې تاسو ته ښیم. مثال داسې درس تاسو ته خپرېږي، استاد نقیب الله احساس به یې ته خپروي. دا اوس زموږ لومړنی درس دی، فرست لیسن ټیچر اف نقیب الله. همداسې بل درس په ترتیب سره هر یو درس تاسو ته دلته خپرېږي په همدې اپلیکیشن کې. د اپلیکیشن سره ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او فري وړیا ډول سره انګلیسي زده کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې در سره لایک او زموږ د پښتون افغان پښتو ټیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. الله په امان.